دا ځای مو کونړ کې لیدلی. شاید په وروستیو کې مو د دې ځای په اړه اورېدلی وي او یا به مو لیدلی وي په فیسبوک او یا هم په فزیکي ډول. خو هغه چې لیدلی یې نه وي دا ویډیو د هغوی لپاره ده چې غواړي دلته راشي، دا ځای څنګه پیدا کړي او له څومره لارو تیر شي چې دلته راورسیږي. دا ټول په دې ویډیو کې. د غرمې 2 بجې دي. ملګري جمع شوي او د سفر لپاره ترتیبات نیسو. ټول د ضرورت وړ سودا مو موټر کې ځای پر ځای کړه. د خپل کلي ننګلام بازار مو حرکت وکړ. دا ځایونه چې ګورئ د کونړ نورستان لویه لاره ده چې کارلا جریان لري. د نورستانیانو او دلته راتلونکو سیلانیانو څخه موږ کلیوال لا دې لویې پروژې تطبیق ته ډیر تلوار او هیله لرو. رب دې په خیر ترسره کړي. دا ځای ریچلام دی. په دې هوټل کې د ښکلي شیریخ سربیره نور ډیر ښکلي خوراکونه د مسافرو لپاره تیاریږي. موږ همدلته لږه دمه جوړه کړه. بیا هم د کونړ نورستان پر لاره مزل ته دوام ورکوو. خو هدف نورستان نه بلکې د کونړ یوې لرې پرتې سیمې ته دی. د کونړ هره دره او هر طرف ځانګړی ښکلا لري. په لاره کې ځای ځای کوچني او غټ کلي، کلیوالي ساده ژوند او د سیندونو پراخه اوبه. موږ د چپې درې ولسوالۍ د کنډۍ په نوم سیمې څخه د نورستان له سرک رابیل او مخ په چپې درې مزل ته دوام ورکوو. ځینو شاید د کونړ له ډیرو سیمو لیدنه کړې وي او شکایت به همدا وي چې ګوندې سرکونه خراب او مشکلات ډیر. تاسو په حقه ځکه یاست چې کونړ یو غرنی ولایت دی او ډیره برخه یې غرونو نیولې. طبعا چې د غره بغل ته سرک تیریږي دا مشکلات به وي، خو د غرونو په منځ کې یې داسې ښکلي سرسبزه درې ستاسو د لارې ټوله ستړیا هیرولی شي. زه هم د دې درې په اړه درته وایم چې سرک یې خام او ځای ځای خراب، مشکلات یې ګزار حال دي. د چکر سره به تودې سړې ضرور زغمئ. دا په لوړه د کلیمو کلی دی او لاندې پرتې ساحې یې د ډیمبو، اواره، کلایګل او اخري د کړپو په نوم کلي پراته دي. بدګا حاجی بابا څنګه یې؟ صحتونه ښه دي؟ قراري ده؟ ستړی مه شئ. څنګه یې ښه؟ دا کلیوالي دوکان دی. هر څه چې غواړئ بس دلته پکې پیدا کېږي. د کنډۍ له بازاره تر دې ځای په موټر کې 1 ساعت مزل شو او دا ځای د کړپو په نوم یادیږي چې د سرک اخري سر همدلته دی. نور نو اصلي سفر له دې ځای شروع کیږي ځکه هر سړی مجبور دی چې د خپلې برخې سامان خپله تر منزل ورسوي. سوله خیره سره بس دا ده سرک اخیری ځای د موټر ودرو بس نو داسې پوسه ورځو. شاهده بسته شوه. د ټولو غوټې برابر او پیدا مزل شروع شو. د مازیګر وخت د ملګري ستړي شولو دلته مو دمه کېښوده. دا سړی عمر خان کاکا نومیږي، د کلیمو دی او زموږ په ډله کې د شاهد او شمس سره بلد دی. دلته د یو بل بلدي سره له سلام کلام وروسته د لارې په وضعیت خبر وو او خپل خر یې په بسترو بار موږ ته پیشنهاد کړ. موږ هم به له خبرو قبول او خپله باقي غوټه وربار کړه او په خره پسې شولو. نور چې څومره مزل کوو ساحې ښایسته کیږي او سفر خوند را پرېږدي.
وطن په لرو پرتو درو کې لا د کرکټ شوقیان شته دی. د کرکټ لوبې سره د افغانانو ډیره خوشحالي تړلې ده. مه یې بدرنګوئ. ورځ ختمیږي او شپه شروع کیږي، خو زموږ د هدف ځای هم تقریبا نږدې شوی. ماښام قضا مو دلته راورسوو. دا د بانډو او په لاره د تلونکو خلکو لپاره جوړ مسجد دی چې د خوړ په غاړه جوړ شوی. بالاخره نو د 2 ساعتو موټر او 2 ساعتو پیده مزل وروسته د ډاګ یا شینکي څپرې په نوم دې ځای ته راورسېدو. دیره مو برابره کړه او هوا په کافي اندازه یخه ده. بې له دې چې په دومره اندازه اور واچو بله چاره نشته. حمیم استاد څنګه یې؟ موړ شوې؟ شپه مو په ګپ شپ تر نیمې راورسوله. نور نو په ټولو خوب غلبه کوي او ویده کېږي، خو ما بدنصیبه تر سهاره ویښه تېره کړه، ځکه چې په دومره آزاده فضا کې خوب کول همدومره زړه غواړي لکه زما همدا په خوب پراته ملګري. نوشي جانې شه. سهار مې لا سترګې له خوب ته ورغله چې ملګرو ویښ کړمه. ویل یې پاڅه د لمونځونو وخت دی. سهار چې په رڼا کې مو ځای لیدلو شاوخوا ټولې بانډې دي او له بانډو په قرار څاروي راوځي. بس نور نه د طبیعت نندارې شروع کیږي. په شنه سهار مو د چایو ترتیبات ونیول. دیرې ته مخامخ د یوې بانډې په اړه ورو چې پنیر جوړوي او خرڅوي سیده پسې شو. یو چا ویله چې هغه بانډه چې ښکاري که نه هلته به پنیر دی. نو اوس ورځو هغه سړي سره ګورو که چېرته خدای مهربانه شي او پنیر کې ورسره جوړ راشو نو پنیر به د سارچي لپاره راخلو. ودرېږه چې څه کېږي، توکل په الله. سخت په کار یې. پنیر دې راوړو؟ تازه پنیر یې کړی دی. بس له خیره سره دا به سهار چې سره نوشي جان کوو او څه ښایسته یو ډیزاین یې پکې کړی دی. به به د چایو لپاره شیدې دې کاکا خرابات کړی دی. په سفر کې شیرچی دی چې په خپل شوق یې کوم. ملګرو باندې مې هم شپه چای نوشي جان کړ او هم دا دی سهار ته تیارېږي. چای مو په شریکه وڅښلې. نور نو د دې ځای د طبیعت په اړه لیدلی شئ چې شنه چمنونه، پراخه ځنګلونه او یخه هوا د دې ځای خاصې ځانګړتیاوې دي. موږ به د دې ځای په اړه نورې ویډیوګانې هم ولرو، خو د ملګرو غوښتنه وه چې باید ویډیوګانې دې د ویلاګ په بڼه وړاندې کوه. هیله ده چې ځای مو لیدلی او خوښ شوی اوسي. تر بیا مو الله مل.